خبره دا ده یو صحیح حدیث دی او دې حدیث ته ډېر مخکې ما ویلي و دا حدیث ډېر ضرور دی او ډېر د یېرې والا حدیث دی او دې حدیث ته علماء صحیح حدیث ویلې شیخ البانی رحمه الله هغه وایي صحیح دی ابن ماجه کې وایي دا حدیث صحیح حدیث دی د الله نبی فرمایي ذا لأعرفن اقواما من امتی زما په دې امت کې څه خلک لري څه قومونه دي یاتونا بحسنات یوم القیامه مثل جبال یا امثال جبال تهامه د قیامت پر ورځ چې میدان د قیامت ته راشي دومره نیک اعمال به کړي وي لکه د تهامه د غرونو غوندې نیک اعمال به کړي وي خدای الله نبی فرمایي نیک اعمال یې کړي دي خو فیجعلها هباء منثورا رب العالمین به د دې ټولو نیک اعمالو نه یو دوړه ولزولی شوې وګرځوي رب العالمین وله اینې قبلی بیخي ثواب پې نه ورکوي صحابه کرامو رسول الله ته ویل یا رسول الله دا خلک راته لږ وښیوه چې دا څوک دي چې دومره نیک اعمال یې کړي لکه د غرونو غوندې نیک اعمال خو رب العالمین یې نه قبلی د الله نبی ورته وایي اما انهم اخوانكم ومن جلدتكم وياخذون بالليل كما تاخذون د ستاسو ورونه دي ستاسو غونټې دي تهجد تم پاسيږي لکه تاسو تهجد کوئ دیم تهجد کوي خو رب العالمین ولا یو نیک عمل نه قبلوي ولي د دې صفت داو ولكنهم اذا د دې صفت داو اذا خلوا بالمحارم انتهكوها چې کله به د نورو خلکو نه ځان شو او حرام کار به پټ کولو د دې په وجه باندې رب العالمین ولا ټول نیک اعمال یو دوړه ولزولی شوي ګرځوي دې خبرې ته لږ سوچ وکړه ته به منظم کې ته به روجیم نیسې ته به تهجدم کې خدا صفت کو تا کې پکې وي که په هر چا کې دا صفت پکې وي چې ځال شي پټ شي پناه شي بیا یې چې په کومه ګناه باندې لاس بریږي نه کوي د داسې سړي عمل نه الله د قیامت په ورځ باندې یو دوړه ولزولی شوې جوړوي ولې د ده مراقبت الله دا یې سوچ نه و چې رب العالمین ما په دې پټ ځای کې ګنېږي که شرې دا یې سوچ وی ده به په دې خالي ځای کې په دې ځاله ځای کې ګناه نه کولی خو د ده عقیده داسې ده چې ما الله نه یې هر یو سړی چې یو نیک عمل کوي ته سوچ کول وکړه هره ګناه چې تا نه کېږي دې خبرې ته سوچ وکړه لږه تا څه عقیده ده الله دې یینې که نه دې یینې که دا عقیده دي چې الله مې یینې والله که ستا دا عقیده یقین نه جوړه شي والله چې ما او تا بیا چېرته ګناه ونه کړو ځکه رب العالمین په قرآن کې فرمایي دا ډېر خلک چې ګناهونه کوي که نه د هغو خیال لري ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون د ډیرو خلکو خیال داري الله ته پته نشته زه چې څه کوم رب العالمین مانی نه په دې حال کې کدا عقیده ستانه وي والله کستانه چرته په پټ ځای کې ګناه شوی لکه دا توپوس ډیر ملګری کوي هر وخت کوي یا لکه ځینې خلک وایي د غیبت نه به څنګه بچ کېږو یا ځینې خلک وایي زما د سترګې به د دې حفاظت څنګه به کېږي دا خبره ډېره اهمه ده دې خبرې ته لږ سوچ وکړه مراقبه په ځان کې پیدا کړه مراقبت الله څنګه که دا عقیده دې جوړه شوه ته چې چاته ګوري یو بل ذات دی د هغه سترګې او د هغه نظر په تا باندې ستا د دې نظر نه په دې انسان باندې هغه د باندې مخکې لګېږي دا خبره سوچ وکړه که دا عقیده دې جوړه شوله دا عقیده چې ته چاته ګوري لږ سوچ وکړه ته چې چاته ګوري د دې نه یو ذات مخکې بل دی هغه ستا دې کتلو ته ته چې چاته ګوري د دې نه مخکې ته لیدلی نو داسې دا هم یاد وساته ته چې د چا غیبت اوري یو ذات شته دی چې هغه ستا دا غیبت تی چې اوري ستا د دې اورېدو نه مخکې هغه اوري
تو چې په چا باندې بدنامه لګې ستا د دې خولې نه چې کومه خبره راوځي ستا د دې خولې نه بلا نه راوتلي خو رب العالمین د مخکې نه هر څه لیدلي دي چې ستا د دې خولې نه داسې خبره راوځي. دا د دې زمانې د نوجوانانو لپاره د دې زمانې د بې حیايي زمانہ د فتنو زمانہ د شرونو زمانہ د هر یو ګناه د زمانہ هر یو طرف نه د زنا او د بې حیايي جالونه خوار شوي دي هر یو څوک بې حیايي طرف ته رابلل کوي خو که چا کې د مراقبت الله دا یې عقیده ای چې الله مې په دې حال کې ني والله که هغه د دې زمانې په هر فتنه کې راشي خو د دې عقیدې په وجه باندې به بچ کېږي. دا خبره ته کله سوچ وکړه ستا سترګې چې په موبایل کې بې ځای استعمالیږي یا د نیټ کتونکیا یا د فیسبوک کتونکیا یا ستا سترګې چې بې زنا طرف ته ګوري ستا سترګې چې بې ځای استعمالیږي دې جملې ته ته ولې فکر نه کوې چې یا عبدالله اتق الله د الله بنده د الله نه لږ ویرېږه دا کار ستاسو مناسب نه دی تا نه به رب العالمین د دې تپوس کوي.